جبرن سوی ده د دسیسې په خاطر باندې. بیا دلته به یو څوک بل هم راولئ. په دې اړه باندې ما پرون بیخي ډېرې خبرې کړې دي. ګوریا د نوح علیه السلام ښځه کافره وه، د لوط علیه السلام ښځه کافره وه. کله چې دا دواړه نبیانو ته د دوی خیانت معلوم سول، راولاړ سول بیل یې کړې له ځان. قاري سعید ته چې د دې خیانت معلوم سول، عقیده یې ورته معلومه سوه چې د دې ښځې عقیده خرابه ده، پرې یې ښودل، طلاق یې ورکړه. ګورې اول خو دا کورنۍ موضوع ده. زه د میډیا ته حیران پاتې یم، د مسلمانانو ته حیران پاتې یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن مسلمان عزت وساتي، د مؤمن مسلمان ابرو وساتي. که چا وساتل الله به په ورځ قیامت له جهنم نه وساتي. د ما او تا شان دا ده، فقط راولاړ سه بیلچه ده او بیلچه ده. ولې دې نو کوشش وکړئ. نور مو خپل تفریحي مجلس کوو، انشاءالله نورې خبرې نه کوو. په دې اړه باندې مو خپل لایفونه کړي دي، خپل مسؤلیت مو ادا کړی ده الحمدلله. دا په هر مسلمان، بیا خاص کر په هر افغان باندې به انشاءالله د دوی د عزت دفاع به کوو تر څو پورې چې په موږ کې ساه وي، د کوپارو له خولو له دسیسو به یې دفاع کوو انشاءالله. دا که هر یو افغان وي انشاءالله. بلکل دلته یو کس وایي دا دسیسه وه د قاري سعید په وړاندې. قدرمن سي، الله دې اجر عظیم ټولو ته درکړي. دوستانو د سکرین در سره وټکوئ تر څو د ټیک ټاک شرطونه پوره کړو. ټیک ټاک شرطونه لګولي دي چې دا یو هفته د مو بندیز بیرته لرې سي. نو الله دې تاسې سرلوړي قدرمن عزتمن کړي. که څوک یو شعر لري، ترانه لري، را دې سي. د فرض لمونځ نه بعد یوه یا دوه سجدې کول څنګه دي؟ قدرمندو که چیرې دا سجده کیږي او دا مستحب عمل ده، د کعب رضی الله عنه په اړه باندې چې دوی د یوې غزا ته نه وتللي د سستي په وجه باندې، بیا له دوی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه سوهم الله جل وعلا ځینې خفه سول. بیا د دوی توبه ډېره وروسته الله قبوله کړله. چې کله توبه قبوله سوله په 11مه سپاره کې دا آیاتونه نازل سول، نو بیا دوی ډایرکټ دا سجده وکړله، سجده د شکر یې ادا کړله. خو دغه سجده چې یو څوک بیا د لازم په سترګه نه ورته ګوري، د فرض او د واجب او د سنت په سترګه به نه ورته ګوري. کله چې یو نوی کار وسي یا یو نوی زیری خوشحالي ورته راسي، نو بیا دغسې سجده کول جایز ده او هیڅ مشکل پکې نشته. الله مو سرلوړي کړي. دوستانو ویډیو د سره شیر کړئ، انشاءالله پوښتنې به هم درته جوابوو. خو زه که تاسې د ویډیو شیر کېدل در باندې بوج وي، نو د موږ ټیک ټاک لایف بیا بیرته بندیږي، نو کیدای شي زه لایف بند کړم. که په تاسو باندې دغه بوج وي، نو الله